سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. خوښ یم چې په یو نوې ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو زموږ د ویډیوګانو مقصد صرف او صرف تاسو ته لارښوونه ده، نو هیله کوم چې غلط مطلب ترې وانخلئ. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. د میرمنې ژر خلاصولو او جوش ته راوستلو لپاره دوه مهمې او ضروري طریقې. د میرمنو د راپارولو او له ځان سره یو ځای خلاصولو لپاره موږ تاسو ته دغه ویډیو چمتو کړې ده، تر څو له تاسو سره مو میرمنه هم له کوروالۍ څخه خوند او لذت واخلي. راځئ چې د میرمنو د ژر خلاصېدو جوش ته رسولو لپاره دا دوه طریقې باید حتما وکړو. نجلۍ په غېږ کې کلکه ونیسئ او خپل سینې ته یې راجوخته کړئ. بار بار یې ټینګه کړئ. خپل لاسونو ته د هغې په ملا کې ښکته پورته حرکت ورکړئ. د هغې شونډې ښکل کړئ او ورو ورو د غاښونو سره د میرمنې شونډې کلکې د هغې د زنې لاندې ښکلول پیل کړئ او د غاړې شاوخوا یې هم ښه ښکل کړئ. د هغې سینې یو ځای په خپل لاس سره ټینګې او وسولوئ. بیا تر کمیس ښکته کړئ او د سینو سرونه یې ښکل او په دوو ګوتو یې یو خوا بل خوا واړوئ. بیا خپل لاسونه د هغه د سینو څخه ښکته ناپ ته یوسئ او په نرمۍ سره د ګوتې سر سره د ناپ ریښه یې وګورئ. له دې وروسته خپلې ګوتې د ښځې شرمګاه په لوري یوسئ. له څو ځلې لمسولو او ټینګولو وروسته ترې د پرتوګ ویستلو سره خپله تناسلي آله د ښځې په شرمګاه کې تر هغه وموښئ تر څو چې د ښځې شهوت په جوش کې راشي او سترګې یې سرې شي. ځینې وختونه یې د شوق کچه لوړېدو له امله د سترګو ګاټې پورته خیژي، سترګې یې سپینېږي او هغه بیا په دې دنیا کې نه پاتې کېږي. نو دوستانو دا زموږ ویډیو. هیله لرم ویډیو نه غلط مطلب وانخلئ. زموږ د ویډیو مطلب صرف او صرف تاسو ته لارښوونه ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ، او که مو لا هم زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت. الله مو مل شه.